السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې په موبایل کې داسې تصویران جوړ کړئ چې ټول خلک به تاسو ته حیرانوي. یعنې ملګرو د موبایل لپاره ما تاسو ته یو دا رقم اپلیکیشن راوړې ده چې تر هغه به تاسو تر کمپیوټر به تاسو په موبایل کې ډېر ښایسته او خوندور تصویران جوړ کړئ. نو ټول خلک به بیا تاسو ته حیرانوي چې دغه تصویران تاسو په موبایل کې جوړ کړي دي او که مې په کمپیوټر کې جوړ کړي دي. نو ملګرو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو د دې لپاره به ولاړ تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپس له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه اپس له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ او بیا په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو به راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ او دغه به خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو خلاص کړئ د دې څخه مین انټرفیس ته یعنې اولنی انټرفیس چې ده هغه دا رقم دلته دی تاسو ته راړوي. نو اول به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې ملګرو تاسو لږ انتظار وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو د دې انټرفیس لوډینګ روان ده. کله چې ملګرو دغه لوډینګ پوره سي بیا به تاسو ته د تصویرانو مکمل معلومات درکړي. نو ګوره ملګرو دلته یو څه انتظار ورته کوو. کله چې ملګرو تاسو انتظار ورته وکړو دغه رقم چې دغه اپس تاسو ته خلاص سي ګوره ملګرو اول دی تاسو ته وایي موږ ته ریټینګ راکړئ. نو ریټینګ موږ بعد کې ورکوو چې یو وارې اپس چک کړو دغه رقم دا ما کلوز کړئ. نو ګوره ملګرو اول کالج ده بیا ایډیټ ده بیا دغه رقم دا نور ډېر اپشنان پکښې دي. نو ګوره ملګرو زه اول راځم په کالج کې یو تصویر راخلم. نو ملګرو کله چې تاسو په کالج باندې کلیک وکړئ دغه رقم به ګاټ اټ ووایي. کله چې ملګرو تاسو په ګاټ اټ ووایي یا به دا دلته کلوز کړئ. نو ملګرو زه راځم دا دلته کلوزوم. کله چې دغه ما کلوز کړئ نو مای البم به تاسو وایي. کله چې ملګرو تاسو مای البم ووایي بس تاسو په البم کې بس تاسو مکمل تصویران راسي. نو ګوره ملګرو که تاسو هر تصویر ایډیټېدل غواړئ صرف او صرف به تاسو هغه تصویر وروښیاست او هغه تصویر به تاسو چیش کړئ ایډیټ کړئ. نو زه راځم دلته یو تصویر وښیم. دغه رقم ګوره ملګرو ما دغه تصویر وروښوئ او دغه رقم سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو زه په سټارټ باندې کلیک وکړم دغه رقم ګوره ولاړ دلته دی تاسو وایي تاسو تصویر کراپوئ که نه کراپوئ. نو ملګرو زه ورته مې یادوه دغه رقم باندې ټیک ده. نو تاسو په ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ او لیاوټ ته به راسئ. نو په لیاوټ کې ګوره ملګرو تاسو تصویر کراپوئ سئ دغه رقم دلته نور ګوره مکمله اپشنان دي یعنې هر رقم ته افیکټس تاسو په لګوئ هغه افیکټس تاسو دلته ورسره لګولی سئ. نو ګوره ملګرو زه بېرته راځم په بیک باندې. کله چې ملګرو زه فارمیټ ته راسم ملګرو په فارمیټ کې د تصویر سایز تاسو غټوئ کوچنی کوئ سئ کوم بیکګراونډ تاسو ورکړئ. ګوره ملګرو دغه ټوټل سایز تاسو چیز کولی سئ غټوئ کوچنی کولی سئ. نو دا دلته ختمومه. کله چې ملګرو زه دا ختم کړم دغه رقم ګوره زه راځم بېرته دا سټارټوم. کله چې ملګرو زه دا سټارټ کړم دغه رقم ګوره ملګرو دلته به تاسو یو ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ او فارمیټ سو کراپ سو دغه رقم فلټر ته. کله چې ملګرو تاسو فلټر ته راسئ فلټر کې ګوره تاسو ته مختلف قسم فلټران درکوي یعنې هر فلټر چې تاسو غواړئ چې باندې ولګوئ هر کوم افیکټس باندې لګوئ هغه ټول افیکټسونه دلته دی تاسو ته راړوي او هغه افیکټس به تاسو ډېر په اسانۍ سره په خپل موبایل کې او په هغه تصویر باندې ودروئ. نو ګوره ملګرو ډېر ښایسته او خوندور افیکټسونه شته. هر افیکټس چې خوښ سو هغه افیکټس په هغه تصویر باندې تاسو لګولی سئ. نو ګوره ملګرو زه راځم دغه افیکټس په درومه. کله چې ملګرو زه دا افیکټس په ودروم دغه رقمه دا فلټر ده نو دغه رقمه تاسو ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ او ایډجسټ کې ملګرو تاسو برایټنس سو دغه رقم کنټراسټ سو ملګرو ګوره راځم کنټراسټ ته په دې کې ملګرو تاسو کلرونه ګوره تیزوئ او خفوئ سئ. ګل ملګرو کوم کلر تاسو وینئ هغه یو وارې تیز سي او بیا خف سي. نو ډېر ښایسته او خوندور تصویر تاسو په دې موبایل کې جوړولی سئ او په دغه اپلیکیشن کې. نو ګوره ملګرو دلته زه راځم سچوریشن ته. کله چې ګوره ملګرو زه سچوریشن ته رالم هغه هم کلر چیز کوي تیزوي او خفوي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. ګوره ملګرو تاسو وینئ چې کلر یې دونه ښایسته کوي. دغه رقم تاسو دا خلاص کړئ او دلته ګوره ملګرو دا به ټول تاسو سره استعمال کړئ. ګوره ملګرو دا برایټنس کم ورسره راړئ هغه ټول دی چیز کوي ختموي. نو ملګرو دغه به تاسو ختم کړئ یو څه به یې ورکړئ.
نو ګورم ملګرو تاسو لیدلی سئ چې دلته په دې کې اوس تاسو هر رقم ته تصویر مو خوښ شو هر رقم تصویر جوړوئ هغه تصویر دلته تاسو جوړولی سئ. نو په دې کې ګورم ملګرو تاسو کلر چینجینګ هم کولی سئ. تاسو څنګه څه رقم کلر ورکوئ هر رقم کلر چې مو خوښ شو هغه رقم کلر تاسو هغه ته ورکولی سئ. ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو دا که چیرې اوس تاسو غواړئ چې دغه تصویر سیو کړئ دغه رقم بیا تاسو راسئ په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ ګوره سیو سکسسفولي سیوډ هغه چې سیو سو اوس یې تاسو شیرولی هم سئ. په هر شي چې شیروئ هغه تاسو شیرولی هم سئ. نو زه ورته دا نه غواړم چې شیر یې کړم بس خالي تصویر ما چیز کړئ سیو کړئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. او ملګرو که تاسو هره پوښتنه لرئ هره ویډیو ته ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملاوي خپل نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.